بیا هم تاسو ته راځو. یو مسله چې مثلا مخکې اشاره وشوه چې امریکایان مثلا په افغانستان کې بېګناه یا ګناهګار یا نور افغانان یا مسلمانان وژني. په تازه پیښه کې څه موده مخکې چې د امریکا او پاکستان روابط خراب شول، ریمن ډیویس چې یو ډیپلومات و، امریکایي ډیپلومات په لاهور کې 2 کسان یې ووژل او د پاکستان حکومت حتی هغه کس یې بندي هم نه کړو، خوشي شو. بیا خو توپیر نه شو، خو هلته هم هغه د یو وژني ځینې کسان وژني امریکایان. بیا ولې جهاد نه فرض کېږي نه روا کېږي هلته چې په افغانستان کې همیشه د افغانستان خاوره د جهاد لپاره دی او همیشه باید جهاد پکې روا وي؟ ګوره یو نظریه ده او یو وحی ده. نظریه د انسان د مغز محصول ده چې انسان د عقل او د محیط د شرایطو او د واقعیتونو مطابق یو فکر وړاندې کوي ټولنې ته، چې دا کله داسې کیدی شي چې منشی د اسلام دین واوسیږي او کله داسې کیدی شي او زیاتره یې داسې وي د انسان د مغز محصول چې هغه وحی نه وي. یو وحی ده چې هغه قرآن کریم دی او احادیث نبوي دي. هیڅ کله نظریه وحی کیدی نشي او هیڅ کله وحی نظریه کیدی نشي. اوس راځو د مولانا صاحب دې خبرې ته چې دی دلته دا فتوا ورکوي. دی چې وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی، په پاکستان کې نه دی روا. دا د دی یوه نظریه ده. دی غواړي د اسلام دین د تقریبا د هغه تابع وګرځي، د مکان د تغییر سره هماهنګ کړي. مجید صاحب فکر نه کوي مولانا فضل الرحمن خو لرې په پاکستان کې د حقیار صاحب هم ورته نظر چې د امریکایانو په ضد په افغانستان کې جهاد روا دی. ګوره زه حقیار صاحب ته داسې عرض کوم چې راځئ سترګې نه پټوو، رښتیا راسره ووایو. همدغه پاکستان و چې فیصله یې کړې ده چې امریکا د افغانستان ته راشي. همدغه د پاکستان حکومت و چې طالبان یې دې ځای کې بمبار کړه. همدغه د پاکستان حکومت دی چې نن د امریکې په قومنده باندې په زرهاو پاکستانیان شهیدان کړ. امریکا ناسه دی ته یې ووله. ته نور اشغال چاته وی؟ ته نور اشغال چیشته وی؟ همدغه پاکستان دی چې پرون په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو په خاطر باندې د مولانا صاحب په حکم باندې خلک جهاد ته په پاکستان او افغانستان کې هڅول. خو نن چې کله د ګټې په خطر کې شولې، نن وایي چې همدغه پاکستان د مولانا صاحب ملګري وژلي، همدغه پاکستان د مولانا صاحب ملګري په دار خېجولي، همدغه پاکستان دی چې د ته چاته مجاهدین وي د پاکستان قواو تباه کړه. آیا دا اشغال نه دی؟ آیا دا ظلم نه دی؟ د قرآن حکم ته چې ګوري دا ټول شرایط داسې دي چې باید په پاکستان کې جهاد اعلان شي. کوم معیارونه چې ته د جهاد دپاره ټاکي، د ټولو نه مهمه خبر بلې خبرې ته وګوره. نن امریکې اعلان وکړو چې په پاکستان باندې زه حمله کوم. جهاد په څه وخت کې فرض دی؟ کله چې یو مملکت اوسیدونکي مسلمانان وي، د هغه د ځمکې بشپړتیا د خطر سره مواجه شي، په دې وخت کې الهي حکم دا دی چې ته به جهاد اعلانوي. برعکس مولانا صاحب په داسې وخت کې چې په پاکستان باندې هجوم وروړي، د جهاد نه امر د جهاد نه په شا کېږي، چیش ته پناه وړي. ما ته څه په چیشي باندې؟ او جنابه په چیشي باندې دی ته امریکا وایي زه درغ او عملا جګړه شروع ده. دې ته پته ده مملکت د تعرض لاندې دی، مملکت په ګوربزو کې د تعرض لاندې دی. ښه اوس چې د جهاد حکم فرض دی، دی چیرته ځي؟ دی درې خبرو ته ځي. وایي زه د دیموکراسۍ د لارې نه د خپلو اصولو د حصول کوم. آیا دیموکراسي او اسلام یو شی دی؟ آیا ته په قرآن کې نه یې پوهې په اومه سفاره کې چې وایي آیات شریف وایي چې بغیر د اسلام د دین نه او د خدای د حکم نه بله لار دې ونیوه دا کفر دی؟ دا د یوه مسله. دویمه مسله،
دی وایي زه د پاکستان د قوانینو په چوکاټ کې د پاکستان قانون واحده انګریزي قانون ده د پاکستان قانون واحده د یو عالم دپاره د وحی نه راګرځېدل او د وضعي قانون په لاره باندې تګ دا څنګه ګڼي دی له څنګه باور ورکوي علنا دی دا خبره کوي دی د وحی نه راځي وضعي قوانینو ته دی د وحی نه راځي دیموکراسۍ ته په داسې وخت کې چې دغه وخت د جهاد د اعلان وخت چې مولانا صاحب باید وکړي ځکه امریکایانو د تعرض حکم وکړو دی په دې وخت کې لاسونه پورته کوي زه تسلیم ستا په لاره ځم چې دیموکراسي ده زه تسلیم د خپل قانون په چوکاټ کې ځم توبه مې دې وي د اسلام نه د دې خبرې نوره معنی څه ده په اوسني شرایطو کې اما په افغانستان کې اما په افغانستان کې په افغانستان ته وایي چې زه تسلیم یم زه دیموکراسي منم زه په وضعي قانون ځم زه په قرآن نه ځم قرآن د جهاد حکم کړی زه جهاد نور نه کوم خو په افغانستان کې یاره جهاد روا دی پس دی دغه ځای کې بلې خبرې ته اوسه دغه ځای کې قرآن د موقعیت او د مکان تابع کوي قرآن د خپلو نظریاتو تابع کوي خپل ملي ناوړه اغراض او خپل شخصي ناوړه اغراض د قرآن په پرده کې رانغړي نه قرآن حکم په پاکستان کې په یو مجرم باندې همغه حکم دی کوم چې په افغانستان کې د قرآن حکم په امریکا کې په یو مجرم باندې عین حکم دی کوم چې په چین کې په عملي کېږي مولانا صاحب ته چې راشي نو د ده منطق ته وګوره دلیل ته وګوره که ورته وایي چې بمان ستا په ملک کې دي وي ما کې آیین دی ستا آیین خو هغه ساتي ده څه وتې بوته مګر قرآن نه ساتي ولې ته د قرآن حکم په پاکستان کې نه عملي کوي زما هیله مملکت څنګه وران شو افغانستان څنګه نه جوړېږي زه دا وایم همدغه طالب دې راپورته شي په خپله نظریه دې را روان شي زه یم مرګلی ته یم مرګلی سیدي صاحب یې ملګری دی زما وروره ستا سره ورانه په دې ده چې ما ته د نورو خلکو د منافعو د خوندي کولو په خاطر باندې د خلکو نه اولیاء او انبیان مه جوړوه ډېره مننه کوم وکیل صاحب پخپله د ته چې ته څه وایې زه هم نظره یم قلم مبارزه هم کوم دغه دی میسته ناست یم راځه کښېنه زه ورته عالم لرو که په دې امریکایي باندې جهاد روان و دغلته کښېنه چې موږ پخپله راپورته شو خپله اعلان کړو مګر د نورو د ګټو دپاره رانه لاسپوڅی غلام مه جوړوه ډېره مننه کوم اخکار صاحب بیا هم تاسو ته راځم لومړی که څه ویل غواړئ بیا به زه خپله پوښتنه مطرح کړم زما دغه دا د مجید خان ورور اشاره داسې وه ما ته ګوه چې ما د فضل الرحمن غونډې ته خبر تایید کړي وي یا زه د هغې ویاند واوسم یا ما د پاکستان او د افغانستان مثلا چې کوم تشریح کړی ګویا زه د هغوی ویاند اوسم خو تاسو جهاد دلته مثلا فرض وګڼئ چیرې ما دا خبره نه ده کړې نه یې کوم چې فضل الرحمن دا د اسلام استازه ده د هغه هره خبره صحیح ده یا د هغه هره خبره د قرآن د متن سره برابره ده زه د تا نه د فضل الرحمن ته زما په زړه کې کینه او حسد ډېر ده زه تا نه ډېر پېژنم زه ورسره ناست یم زما ورسره خبرې کړي دي ته خو به نوم اورېدلی وي زه د تا نه د هغه د نظریو سره ډېر اشنا یم ما هغه وخت یادېږي چې د بوتانو د بامیانو د بوتانو په اړه د خبره وشوه د دغه خبره ونه کړه چې اته مهال نږده ده هغه وایي چې د آین ده معنی دا چې پاکستان کې آین ده نو دې ځای کې که بوتان دي او که فحاشي ده او که اوریاني ده که هر سره با دي خو په افغانستان کې نه په داسې حال چې طالبان وخت کوم آیین چې دلته یوه شېبه زه همدې ټکي ته راځم ما هېڅ چېرې دا خبره نه ده کړې ورور زه په صراحت سره درته وایم چې زه د فضل الرحمن خبره تاییدوم نه یې تاییدوم ما د مفتي محمود نه دفاع کړې بیا هم کوم د قاضي سید احمد نه مې دفاع کړې ده یوه شېبه که هر څوک که هر څوک زه د سعودي د یو دیني شخصیت هم دفاع کوم زه که په امریکا کې یو ښه سړی پیدا شي هغه نه دفاع کوم پاتې د فضل الرحمن خبره د فضل الرحمن د سره په دې غونډه د خلکو شریک یم په موږ ته مکتب حرام کړي خو د هغې خویندې د هغې مورګانې په پوهنتون کې درس په امریکا کې درس وایي ګوره وروره ما هېڅ چېرې نه د فضل الرحمن دفاع کړه نه ورنه کوم پاتې شوه د افغانستان خبره زه په دې آن یم په دې باور یم هر څوک باید خپل ملي ګټې وسنجوي په پاکستان کې دا اوس
په دې اوسنیو شرایطو کې که چیرې د هغوی دا توان دي چې بې په موټه الوتکو ویشتی شي او نه یې ونیي دوی ګناهګار دي که اتومي قدرت دی یو بې پیلوټه الوتکه څنګه حکومت نه ښیم زه موږ د امریکا د پاکستان په حکومت موږ بحث نه کوو موږ په عوامو باندې بس په ولس باندې بحث کوو ما درته مخکې اشاره ولس نشي کېدلی مولانا فضل الرحمن یو سیاسي حزب لري ګوند لري سیاستمدار دی د پاکستان په حکومت کې شریک دی دا ولس نشي کېدلی که فضل الرحمن وي که عمران خان وي که احمد وي که محمود وي چې د هغه د اتوان وي چې د خپل هېواد د دفاع وکړي او نه یې کوي دا د کبیره ګناه مرتکب ده که هر څوک وي که زرداري وي که فضل الرحمن وي که قاضي حسین احمد وي که یو عادي پاکستانی وي که هغه په شمسي اډه کې د هغې تیارو باندې د هغې وس وي چې وي چپ پاتې کېږي ورته دا ګناه ده که د هغې د ریمنډوس په ناور کې پاکستانی ووژه که چا د هغې باندې بریانه شوی وه چې هغې وژلی وی او دی چپ په ناست دا ګناه ده کبیره ګناه ده خبره دا ده چې هر خپل ملي ګټو اوس توان هم د پاکستان معلوم دی او قدرت معلوم دی چې څومره لري او څه کولی شي اما نظریه دا ده چې مثلا د جهاد اعلانېدل هلته حرام دی دلته حلال دی خبره په دې باندې دی دا د مولانا فضل الرحمن خبره ده مخکې مې دې ټکي ته اشاره وکړه زه د غونډو ورونو سره په دې ټکي موافق یم دا د دوی نه مخکې زما نظره ده دوی باید ما سره کینې زه د شریعتو فارغ یم زه د طالبان په نظام کې پاتې شوی یم په پاکستان کې وړوکی غټ شوی یم د پاکستان په شریعتو باندې د پاکستان په سیاست باندې حتی د پاکستان په هر ښار کې ګرځېدلی یم د علماو سره مشرانو سره ورسره ناست یم فکر نه کوم چې د افغانستان د خلکو ګیله به مثلا تاسو عالمانو نه وي مثلا شریعت مولسي طالبان نظام کې مو کار کړی دی تا غوندې مثلا لسګونه تا سلګونه عالمان نور شته په افغانستان ولې نه ټولېږي سره که واقعا د امریکایانو په ضد جهاد په افغانستان کې روا دی هم فتوا ورکړئ او که چیرې پاکستانیان وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی هم یا یې رد کړئ یا یې تایید کړئ ولې مثلا دغه توان دلته نشته دی وجود نه لري د عالمانو شورا شتون لري په لسګونه او سلګونه عالمان شته په افغانستان کې اما نظریه نشته دی په دې باندې ګوره که د افغانستان د علماو شورا ده یو خو سیاسي دغه دي سیاسي موضوع ده چې دا خبره ده زه ګمان نه کوم چې یو افغان به پیدا شي چې هغه د په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په موجوده ترتیب د دوی شتون ومني په دغه رقم باندې چې نه د افغانستان قانون مني نه د کرزي خبره مني د افغانستان منتخب جمهور رئیس ده نه د هغه خبره مني نه د افغانستان قانون مني نه د افغانانو عنانات مني نه دین مني د یو وزیر خبره خو پرېږده په دغه رقم باندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون هېڅوک نه زغمي دې کې هېڅ فتوا ته ضرورت نشته ده خو بیا ګوره مبارزه لار لري مثلا څنګه چې فضل الرحمن وایي چې موږ دیموکراتیکو لار نه د پاکستان د اساسي قانون مطابق مبارزه کوو اول افغانستان ته چې کله امریکایان راغله داسې نشته چې امریکایانو مثلا موږ دفاع کوو اما نظریه هم داسې دی چې هر څه په افغانستان کې له صفره پیل شو او دا چې بېګناه خلک هم پکې وژل شوي دي عملیاتونه هم شوي دلیل هم دا و چې په پاکستان کې هم دغه مذهبي ګوندونه اکثره خلک په همدې باور دي چې خلک یې دلته لېږل د خلکو په منځ کې په کورونو کې جګړه به یې کول او عملیات به چې کېده بمبار به چې کېده بېګناه خلک وژل کېدل اوس فکر نه کوي چې حکومت هغه حد ته ورسېده چې غواړي امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي په ستراتیژیک تړون کې د ولسمشر حامد کرزي یوه غوښتنه هم دا ده چې خپلسر عملیات د افغانانو بندي کول اساسي قانون ته احترام دغه شیان باید په نظر کې ونیول شي دا ورباندې مني بلې خوا امریکا په خپل اعلان کوي چې موږ 2014 کال کې افغانستان نه وځو واک تاسو ته سپارو که دغه جګړه په همدې ډول روان وي او پاکستان مثلا کسان ولیږي دلته چې جګړه وکړي خو دا په دې معنی چې دوی د امریکایانو شتون دلته نور هم تحقیق کوي چې باید پاتې شي ګوره د فضل الرحمن په خبرو خو ځکه سند نه کوو چې مخکې مو اشاره وکړه چې هغه خبره نه دیني اړخ لري نه هغه یوازې د دې غونډو سره د دې ورونو مخکې به دې ټینګار کوم چې د هغې هر پرېکړه د افاده سرچینه اخلي د دین شریعت قرآن حدیث سره هغه په خدای پابندي کړې ده په دې کې مخکې تاسو یو ښې خبرې ته اشاره وکړه تاسو ویل چې که چیرې یو حکومت توان ولري او اقدام نه کوي ګناه کبیره دی اوس تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ چې د افغانستان حکومت دغه توان نه لري چې د امریکایانو پر ضد اقدام وکړي جګړه وکړي فکر نه کوئ چې سیاسي مبارزه اصلا په افغانستان کې روا دی چې د امریکایانو پر ضد چې مثلا تاسو وایئ چې غیر قانوني دی اصول کې برابر نه دی خو دلته باید هغه سیاسي مبارزه وشي چې توان پکې نشته دی ولې سیاسي مبارزه دلته نه شروع کېږي هغه کسان چې جګړه کوي ولې سیاسي مبارزه نه کوي عنعنوي جرګه دایرې کې په دې کې د پرېکړه وکړي چې امریکایان دې ووځي عنعنوي جرګه ستراتیژیک تړون دا غونډه خبره په دې که په دې بحث ته ورته خبره نه اوږدېږي نه د عنعنوي جرګه مشروعیت لري نه د هغه د افغانستان د موجوده اساسي قانون سره برابر ده نه هغه فکتورونه پکې برابر دي نه هغه شمېره پکې برابر دي د مخه نه په افغانستان کې یوه جرګه قانوني اما که چیرې مثلا یار کار وي که قانوني وي که غیر قانوني وي که د حل یوه لاره پکې را پیدا کېږي
فکر نه کوو چې هماغه ستاسو نظریه تقویه کوي چې ګواکې امریکایان حداقل دلته قانوني شي د افغانستان اساسي قانون ته احترام وکړي او بې ګناه افغانان ونه وژني که د حال یوه لاره وي بیا ګناه پکې څه دی زه په دې باور یم چې افغانستان په انزوا په تجرید کې ژوند نشي کوي په افغانستان یو جزیره ضرورت لري چې هر چا سره باید اړیکې ولري افغانستان اړ ده چې د نړۍ د هر هېواد سره د متقابل احترام په فضا کې اړیکې ولري د اشغال په فضا کې نه همدغه امریکایان که زموږ د افغانستان د اساسي بنسټونو په برغونې کې کومک وکړي چې متاسفانه نه یې ده کړی د هغوی تاریخ ښودي چې نه یې کوي که همدا د افغانستان د حکومت په بنسټونو کې مرسته کوي که د دوی په وجود کې د افغانانو ژوند ښه کېږي زه د دوی د نظامي شتون نه د دوی د اقتصادي شتون د دوی د فزیکي شتون په هغه صورت کې طرفدار یم لکه په پاکستان کې چې پراته دي لکه په نورو نړۍ کې چې پراته دي چې ټکس ورکوي خو نه د حکومت په چارو کې مداخله کوي نه څوک وژني نه څوک ترور کوي نه د چا په کور امریکایان قانع کول دغسې یو حالت ته چې مثلا تاسو ورته اشاره کوئ په ټوپک باندې کېږي په سیاسي مبارزه باندې کېږي چې دغسې یو حالت ته یې راولي د افغانستان شرایط وښوده د افغانستان سیاسي مبارزه وښوده کارزه د 2003 نه همدا چغې وهي چې امریکایان باید قانوني شي هغوی قانوني نه شول د افغانستان کابینه د افغانستان د ولسي جرګه د افغانستان مشرانو جرګه ټول چغې وهي چې د امریکایانو موجوده وضعیت دا د افغانانو په ګټه نه ده دا د اشغال په حالت کې ده دا د یرغل په صبغه کې ده دا به د اصلاح شي خو ګټه یې ونه کړه بې د دې نه همدا یوه لار افغانانو ته پاتې ده چې دوی په ضد باندې نظامي مبارزه وکړي خو د دې تر څنګ سیاسي مبارزه غونډې تفاهم ډیپلوماتیکې هڅې دا غونډ هغه شیان دي چې د روانې ستونزې په حل کې کومک کولی شي د غونډې لارې چارې باید یو پوښتنه لرم که لنډ ځواب راکړئ یو عفه غواړم د امریکایان چې په پاکستان کې اوسېږي ته د دې ثبوت ستا سره شته دی چې امریکایي عسکر په پاکستان کې مسؤلیت نه لري هغوی د که چېرته جرم وکړي د پاکستانیان به محاکمه کوي نه ریمن ډیویس هم پس ته نو څه وې ته اشغال چی شته وې عراق کې په چی شي وایستل شو عراق کې په دې وایستل شو چې امریکایانو د خپلو پوځیانو مسؤلیت وغوښتو معنی دا چې دوی به د عراق په قانون کې نه محاکمه کیږي مګر ستا پاکستان کې دا شی نشته زه په هیڅ ترتیب په پاکستان کې د امریکایانو شتون نه توجیه کوم نه جایز ګڼم بس د مولانا صاحب خبره څنګه ده هلته جهاد روا دی که نه ما مخکې تا نه زه پوښتنه کوم هلته روا دی که نه ډارېږه مه نه د خدای نه وویرېږم هېڅ نه په هېڅ ترتیب نه ویرېږم د پاکستان موجوده شرایط په هغه دایمي اډې چې پاتې پرتې دي او د هغوی د پاکستان په کورنۍ چارو کې هېڅ نه مداخله نه کوي څوک د پاکستان اډې د پاکستان د جوړېدو سره جفت جوړې شوي دي مداخلت شته ته وایي زه ښکاره درته وایم په پاکستان کې د هر نظامي یرغلګر امریکایي په ضد جهاد فرض ده وزرمان ومفید نور وشیراني ومیراني وسامي الحق پرېږده هر نظامي یرغلګر چې هغه پس اوس دا شی په پاکستان کې روا دی که نه بې د شکه هغه څوک چې په امریکا کې په پاکستان کې پاکستانیان نه وژني د اسلام د دین دغه مخه نیسي د خپرېدو مخه نیسي د پاکستان ګټې د ګواښ سره مخ کوي دا د هر پاکستاني یو پوښتنه که لنډ ځواب راکړئ اختیار صاحب آیا امریکایان